دا هغه صحنې نه دي چې د افغانستان نوي طالب واکمنان دې وغواړي چې بهرنۍ نړۍ وویني. تریاک په رڼا ورځ کول کیږي او پلورل کیږي. دغه پل په کابل کې په نشو روږدو کسانو لپاره مشهور ځای دی، خو اوس دغه کسان په ورکېدو دي، ځکه چې هره شپه د طالبانو د ګزمو له لورې راټولیږي او په زوره د درملنې مرکزونو ته بیول کیږي. ویم ولې نو چې ګیرم کې خم وایي پیسې ولیدانه شي راته وایي چې ځان اصلاح کړئ، مطلب نشې مه کوئ. او اکثر هغه خلکو سره کار لري څوک چې سودا کوي دا شاید طالبان چې د افغان حکومت پر ضد د جګړې پر مهال له ډېرو کلونو راهیسې د مخدره موادو غیر قانوني تجارت کې ښکېل وو، اوس وایي چې غواړي د کوکنارو کرکیله او د هغې استعمال ته د پای ټکی کېږي. خو د دغه هیواد بزګران له یوه سخت حالت سره مخامخ دي. وچکالي، د مصرفونکو د تقاضا سخت کمښت او د سرحدونو بندښت د بزګرانو د عایداتو د کمېدو سبب شوی. یوازینی محصول چې اوس هم د بزګرانو لپاره عاید لري کوکنار دی. دلته په کندهار ولایت کې د نورو محصولاتو ترڅنګ بزګران په ښکاره ډول تریاک هم پلوري. د هغې په خبره یوازینی شی چې د طالبانو د اعلان وروسته پکې بدلون راغلی د تریاکو د بیو لوړېدل دي، په داسې حال کې چې د نورو محصولاتو بیې رالوېدلي. پیاز مو کرلی دی، اوس یو جال په 100 افغانۍ نه خرڅېږي، یعنې 40 کالداري کېږي، 3 منه نه خرڅېږي. نو دا خو موږ هم په دې پوهېږو چې دا ناروا کار ده، دا معنا صحیح نه دي، دا نشهیي توکي دي، موږ هم په دې پوهېږو. موږ چې دنیاوال موږ سره کومه ونه کړي، خو موږ د مجبوره یو په دې ته. د قانوني صادراتو پر وړاندې د افغانستان د ځمکنیو لارو بندښت د دې سبب شوی چې د انارو ټول حاصلات خسا شي او یا هم په ډېر ارزانه بیه وپلورل شي. خو د تریاکو او چرسو د قاچاق لارې لا هم پرانیستې دي. دې بزګر په کوچنیوالي کې د روسي ماین له کبله خپله پښه له لاسه ورکړې ده. په وروستیو کې د هغې کلی د طالب جنګیالیو د هدف ګرځولو لپاره د امریکایي هوایي ځواکونو د بمباریو شاهد و. طالبانو هم په خپل لاس جوړ شوي ماینونه ځای پر ځای کړي وو چې دغه ځمکې د کرکیلې لپاره ډېرې خطرناکې وي. دغه بزګر وایي چې ځمکه یې ډېره وچه وه، نو هغه دلته بنګ وکرل. دا چې دا بنګ یې وپیژې، چرګان هم خوري، مرغان هم خوري، دا چرس یې وپیژې، بوټي یې وپیژې، دا درې رقمه باندې اصول وپیژې، دا پر بالا دي، پر د جوړو یا پر پیازو پر دې شي باندې دا وینې نه خرابېږي. د قانوني محصولاتو عاید دلته ډېر کم دی او هغه په دې هڅه کې دی چې د میاشتې د 100 یورو معادل پیسې پیدا کړي چې خپل یوه زوی ته یې د ښوونځي د لګښت لپاره واستوي. نړیوال زموږ سره کومکونه کولی، موږ دا څه کول پېژې، نه دا کار وپیژې، نه تریاک کار وپیژې، حلال وپیژې، شی کار وپیژې، ځان نه وپیژې، ځان مګر اوس یې وپیژې، ځان ګټه یې نړیوال خوري، کرو یې موږ. خو دم ګړۍ د پخواني حکومت په څېر په لوی حجم د نړیوالو مرستو د بیا راستنېدو لرلید ډېر کم ښکاري. بې له دغه شان مرستو داسې ښکاري چې د افغانستان اقتصاد به په راتلونکي کې متضرر او د کوکنارو او بنګو کښت به زیات او د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په جادو کې به د لا ډېرو مخدره موادو موجودیت ته دروازې پرانیزي.